سلامونه لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاستئ. ښه راغلاست درته وایم زه هند افیشیل یوټیوب چینل ته. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د حساب پې د لارې برق بیل ادا کړو، همداشانتې نور بیلونه ادا کړو، همداشانتې یو بل ویب سایټ دی چې تاسو ډومین پکې اخیستلی شئ، ویب سایټ او ډومین اخیستلی شئ، د هغې بیلونه څنګه ادا کړو. نو ملګرو را سره اوسئ او دغه ټوله طریقه به انشاءالله په دغه ویډیو کې در وښیم. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، ملګرو تاسو نه یوه هیله کوم چې ذهین افیشیل یوټیوب چینل کې چېرته تاسو سبسکرایب کړی نه وي نو د ویډیو نه لاندې سبسکرایب بټن ووهئ او ذهین افیشیل یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. سمه ده. نو راځو ملګرو دغه طریقې ته. تاسو به اول څه وکړئ، که چېرته کوم ملګرو اکاونټونه یې جوړ کړي نو تاسو د په ویډیو ډسکرپشن کې به ما لینک اچولي، هلته به تاسو هغه ویډیو وګورئ، هلته به تاسو اکاونټ جوړ کړئ صحیح طریقه باندې. بیا به هغې نه بعد راشئ که غواړئ بیل ادا کړئ نو دغه طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. نو تاسو به حساب پې اپلیکیشن خلاص کړئ. سمه ده. نو کله چې تاسو حساب پې اپلیکیشن خلاص کړو ملګرو، دلته به تاسو په دې صفحه کې که تاسو سره پښتو وي نو تاسو به راشئ لیږلو ته، او که چېرته تاسو سره انګلیسي وي نو هغې کې به تاسو بیا انتخاب کړئ سینډ. صحیح ده، سینډ آپشن به انتخاب کړئ. دلته به تاسو څه وکړئ، په دې کې به تاسو او دویم آپشن چې دی د بیلونو ادایې په دې باندې به کلیک واخلئ. په انګلیسي کې شاید پیمنټ بیل لیکلی وي نو هغه به تاسو انتخاب کړئ. سمه ده. نو دلته موږ سره څلور آپشنونه دي، یو د برېښنا دی، یو ایچ ډي پلس دی، بل انټرنیټ دی، بل جیم دی. صحیح ده. نو دغه څلورو برخو فعلا دپاره موږ بیلونه ادا کولی شو. نو آینده کې به انشاءالله نور هم اضافه شي، ډېر شیان به اضافه شي چې هغې سره بیا موږ کولی شو بیلونه اضافه کړو او ادا یې کړو. صحیح ده. نو دلته راځو موږ اول طریقه دا وښیو چې برېښنا بیل یعنې برق بیل څنګه موږ ادا کړو. هغه به تاسو په دغه برېښنا باندې کلیک واخلئ. سمه ده. کله چې په دې باندې کلیک واخلئ ګورئ دلته تاسو یو الرټ راځي، یو اعلان درته راځي. د افغانستان برېښنا شرکت د حکم پر اساس هر میاشت کې 3 بیلونه له خپل حساب څخه تادیه کولی شئ. یعنې تاسو په هر میاشت کې 3 بیلونه ساده اکاونټ دی، زموږ عادي اکاونټ تاسو تادیه کولی شئ، ځکه چې دا په دې خاطر چې عادي اکاونټ دی او یو کس هر کور یو بیل لري. نو که دې کې کور کې 3 نفر وي، 4 نفر وي، نو 8 10 بیلونه تادیه کولی شو. نو په دې خاطر چې یو کس نه اوسي، موجود نه وي یا ملګری وي، د هغې دپاره هم برق بیل ادا کړي څوک، نو د 3 بیلونو اجازه یې ورکړې ده. نو تاسو به دې کې سمه ده باندې کلیک واخلئ. بیا به راشئ څه به وکړئ، دلته به تاسو د بیل شمیره مو ولیکئ. ښه، دلته که تاسو بیل شمیره یاده نه وي نو دغه برق بیل کې چې کیو آر کوډ دی ګورئ دغه، نو دا به تاسو راواخلئ، دا ورقه به راواخلئ، دا به دې ته داسې ونیسئ. سمه ده. دغه یا د بیل کیو آر کوډ سکین کړئ، په دغه آپشن به تاسو کلیک واخلئ. تاسو به هغه ورقه دې ته ونیسئ او دلته به دا سکین کړئ. صحیح ده. کله چې سکین کو ډایرکټ به تاسو را برق بیل نمبر راواخلي. کله چې راواخیستو ملګرو پر مخ لاړ شئ، په دې باندې به بیا کلیک واخلئ. کله چې په دې باندې کلیک واخیستو ما سره خو برق بیل نشته دی، نو چې کله کلیک واخیستو به تاسو ته اتومات هغه پیسې چې کومې دي څومره پیسې دي هغه به تاسو ته سلیکټ شي. بیا به پین کوډ ورکړئ او پین کوډ نه وروسته به تاسو دغه برق بیل چې دی ادا شي. سمه ده. دغه د برېښنا بیل ادا کولو طریقه وه. اوس راځو ملګرو تاسو ته زه د انټرنیټ آپشن کې چې کوم دی په دې کې یو ویب سایټ دی آریان آی سی ټي. د انټرنیټ بیل هم تاسو ادا کولی شئ، یعنې وای فای تاسو تېره کړي وي افغان نیټ څخه. افغان نیټ په نوم یو آی ایس پي ده، هغې نه که تاسو تېره کړي وي هغه کولی شئ. او که چېرته تاسو آریان آی سی ټي .com کې تاسو ډومین اخیستی وي، دلته ډومین او هوسټینګ خرڅېږي، نو دا چېرته تاسو دا اخیستی وي نو دا تاسو ادا کولی شئ. ښه، زه به تاسو آریان آی سی ټي ولوښیم چې زما یو تادیه کړې ده، یعنې یو شی ما دوی نه اخیستی او حساب پې د لارې ما ورته پیسې لیکلي دي. ګورئ 1998 افغانۍ، 2000 افغانۍ ما ورته لیکلي دي. ښه، دلته به تاسو څه وکړئ، ګورئ د پلورلیک شمیره. پلورلیک څه ته وایي؟ انوایس بیل ته ویل کېږي. ښه، زه به تاسو ته در وښیم. ګورئ تاسو به راشئ هغه شمیره څه ته. ښه، دا د ایمیل ګوره ما ته کړی دی انوایس شمیره ګورئ 14206. دا به تاسو پلورلیک کې ولیکئ. سمه ده. دلته به پلورلیک کې ولیکئ 14206. سمه ده. او په دې کې پیرودونکي نوم به ولیکئ، تاسو خپل نوم ولیکئ. سمه ده. دې کې به پیسو کچه ولیکئ، څومره پیسې دغه کوئ، 2000 افغانۍ فرض مثال. نو دلته به خپل نوم ولیکئ، زه به خپل نوم ولیکم. سمه ده. او دا به تاسو پر مخ لاړ شئ باندې کلیک واخلئ. ګورئ دلته ما سره حساب کې کافي پیسې نشته دی، نو بیا به ووهئ. بیا به تاسو پین کوډ ورکړئ، نو تاسو هغه بیل به دغه انټرنیټ چې کوم ډومین اخیستی وي هغه به هم تاسو تادیه شي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي انشاءالله زه په حساب پې باندې آینده کې نور ویډیوګانې هم جوړوم، راسره اوسئ او
حسابي هر آپشن باندې به موږ ان شاء الله یو ویډیو جوړو. نو بیا هم وایم ملګرو که چېرته تاسو اکاونټونه نوي جوړ کړي نو ضرور د حسابي اکاونټ جوړ کړئ ځکه چې دا لا ډېر سهولتونه لري او آینده کې به هم نور ښه خدمات ولري. نو تر بیا ښې چارې، الله پامان.